In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر محمد صابر یم د سلک له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. نن زموږ د وکیبلري د لړۍ نهمه ویډیو ده. زه وایم تاسو ته غوږ شئ. asleep, asleep, read, 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 new, 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 hate, 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 old, old, socks, socks, same, same, different, different, stocking, stocking, flag, flag, our, your, its, his, my, hold up, some, any, no, many, orange, have, has, a lot of, milk, bottle, ice, glass, chalk, box, bread, sand, smoke, much, people, basket, table, cloud, trousers, count. اوس راځو مانو او استعمال ته. asleep بنا ویده. The baby is asleep. ماشوم ویده دی. read بنا سور. This is a red carpet. دا یو سور فرش دی. new یا نوی. bring me a new pen. مهرباني وکړه یو نوی قلم راوړه. hate بنا خولۍ. خلق په ګرمۍ کې خولۍ استعمالي. old بنا زوړ. That is an old house. هغه یو زوړ کور دی. That is an old house. هغه یو زوړ کور دی. socks بنا جرابې. Take off your socks please. مهرباني وکړئ جرابې مو وباسئ. same بنا یو شانه. We have the same clothes. موږ یو شان جامې لرو. different بنا مختلف. There are different flowers in the garden. په باغ کې مختلف ګلونه شتون لري. stocking اوږدې جرابې. girls use stockings in the winter. نجونې په ژمي کې اوږدې جرابې استعمالوي. flag بنا بیرغ. our flag is the most beautiful flag in the world. زموږ جنډه په ټوله نړۍ کې ښایسته جنډه ده. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. زموږ this is our country. دا زموږ هیواد دی. we should work for its progress. موږ باید د دې د پرمختګ لپاره کار وکړو. your بنا ستا یا ستاسو. what is your name. ستا نوم یا ستاسو څه نوم دی. this is a cat. its بنا د هغې. its بنا د هغې یا د دې. this is a cat. I like its color. دا یو پیشو دی. د دې دغه رنګ زما خوښ دی. his بنا د هغه. Suleiman is a shopkeeper. His father is a teacher. Suleiman یو دکاندار دی. پلاری استاد دی. My name is امیر محمد صابر. زما نوم امیر محمد صابر دی. hold up اوچت نیول. اوچتول یا اوچت نیول. hold up your book please. مهرباني وکړئ کتابونه مو اوچت ونیسئ. کتابونه مو راوچت کړئ. some بنا یو څه. There is some water in the jug. په جگ کې یو څه اوبه شته. any بنا څه. if you have any question write that in the comment. که یو څه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. no بنا نه. no he will not complain. نه هغه به شکایت ونه کړي. many بنا ډیر. many students want to learn English. ډیری محصلین انګلیسي زده کول غواړي. have بنا لرل. do you have any questions. کومه پوښتنه لرئ. has بنا لرل. Ali has a new car. Ali یو نوی موټر لري. Ali has a new car. has بنا لرل. Ali has a new car. Ali نوی موټر لري. A lot of ډیر. You have learned a lot of vocabulary.
تاسو ډېرې وکیبلري زده کړې ده، تاسو ډېرې لغات زده کړي دي. ملک بنا شیدې، ملک از وایټ، شیدې سپینې دي. باټل بنا بوتل. We need a bottle of oil. موږ یو بوتل تیلو ته اړتیا لرو. آیس بنا واوره یا یخ. A lot of ice is used in summer. په وړي کې یا په ګرمۍ کې ډېره واوره استعمالیږي. ګلاس بنا ګلاس. Bring me a glass of water please. مهرباني وکړئ ماته یو ګلاس اوبه راوړئ. چاک بنا تباشیر. Chalk is used to write on blackboard. تورې تختې باندې د لیکلو لپاره د چاک نه استفاده کیږي. باکس بنا صندوق. This box is too heavy. I can't lift it. دا صندوق ډیر دروند دی، زه دا نشم اوچتولی. بریډ بنا ډوډۍ یا مړۍ. Try to bring fresh bread. کوشش وکړه چې تازه ډوډۍ راوړئ. سینډ بنا شګه یا ریګ. There is much sand near the sea. د سیند په غاړه ډیره شګه شته. Smoke بنا لوګی یا دود. Smoke was coming from the window. د کړکیو نه لوګی را روان و. much بنا ډیر یا زیات. This class is much better than that one. دا کلاس د هغه نه ډیر ښه دی. people بنا خلق. A lot of people sacrifice for their children. ډیری خلک د خپلو اولادونو لپاره قرباني ورکوي. باسکت بنا ټوکرۍ. She was taking a basket full of flowers. هغې د ګلونو ډکه یوه ټوکرۍ وړله. ټیبل بنا میز. There is nothing on the table. په میز باندې هیڅ هم نشته. کلاود بنا وریځ. The sky is full of cloud. اسمان له وریځو ډک دی. trousers بنا پرتوګ. He wears a white trousers. هغه سپین پرتوګ اغوندي. count بنا شمیرل. Count the words that we have already studied. موږ چې تر اوسه څومره لغات ویلي دي هغه وشمیره. It's enough for today. د نن لپاره دا بس دی. ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ. د یو ښه د بعد پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا. الله مو مل شه. ښه وخت. السلام علیکم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.